يا ترى انا ناخذ السباليك خوشاله كي خير خذه خوشاله بنيمه يبقى شمسونه شمسونه ده هغه داړه نمبر ته بیا وادلې داغه د لاس خو زما غړو د ما خطبه تیرې ستارشتې ته انکار کړو مالدار ور دی حق بیا به در سره رشته کومه دی وڅ بیا ظالمې بیا اوس ته په خسته لکه کوله بیا ولي څنګه په خسته 15 لک روپۍ په بین کې هم تلي دا څه اورې دروغ دی هم ټول کلی ګوالي دا څه انا څه شو کور ته به راوسته اوس په راځي په درنه سره ګوتا ګوره وای په درنه سره ګور کوټه اختر براځي او زه ته نه خوشاله ګو ما په لیوانه یلکه شمسو غوټه باندې راغلی راسو چاته تاته یم کنه یا غوټه خورا غاړي راغی خوشاله را باندې راځي سم دې خوشاله خیر شه یو خبر نه ته نه یو جمعات په جمعات کلی په کلی وجره په وجره او هغه کنه په یارو کوڅو کې د اعلان نه وشو د څه شي اعلانونه اولا حکومت کوم نه کنه قرضه ورکړي 15 لک روپۍ بغیر د سوده په 15000 روپۍ قسط باندې مالا دا خلا ډیر وخت نه شروع دا چګې سورې نه دې سره په کده ما نوم لیکلې دي دا به دا حقیقت ته چې دا حکومت وډوند چې ستانه مې پکې ولیک کنه نه پیښه چې دا حکومت دی نه ولې ستانه مې پکې لیکو نو ولې دا مې چې لیکو نو ستاره خپلې ته ورستانه مې لیکلې دا مونږ نه لیکلې مونږ هم کاغذونه ورکړي کنه چې دې دیوال ته سوه وکنه خلک کوچې روزه په لګېدلې خو نه راځي دا په مونږ دې ته ورته خبر شفر هذا لك ها بدأت تبغى مرفاتك أخو شاليرة ما نتيرزون نشي يا كوري عزا يا أخي هذا شمس ودينا هذا السلام عليكم وعليكم السلام ولا يا فاطمة بس لا شيء ولا بحكي بس لا وي ده تو دارو داخل ليه فخسر قرافات كده وكده ما ده كم تعرف اروح خطر هذه وتمي أمي كنا نقول مو نشتا بلا نشتا دقت بوا رولي وكنا خليك يساتيك بس همدا کار کنه ما چې قبل کم کاغذونه بانک کې جمع کړو نو الحمدلله دا غي قرضه چې کم دې کار وروته زمانوم پکې دي خدا کنه زما د واګانې در سره زما کوم بچي دا به وسی کنه دا پیسې ظالم شي دی ولا کېږي ان شاء الله نن به ورځم بانک ته هغه زما چې کوم کاغذونه دلته خو دغه تاسو کار پراتی دي او ما سمبال کړی زه راځم على روانه کوم یو خبره ده کنه څه خوګ د باندې اوس لګما وای زما خو د وخت نه ته په خدا په دا ورځ مې ستاده ټولې ده هغه ته ما کاپاوما دا کاغذونه دی ګوره دقه دي شمشو 15 لک روپیا براوای او په ما دغه پټي نو لګوي ها یا ما کری را سره نو چې دا ورکا کری ورکا خپکیږي خیر ما ولی دا خو خپل کور دی نه اکثر اسو کتل نو زه خیر دې کني نو دا ورکا دا ناشتا یا بس اوا هذا سويده دا غزه یې کان سړی بینګه پورځي کنه کور ته راځم ما او چې دا کور ته راځه بل خو لاړ نشي اوا او خیر کا وړاندې باندې خوب نکی دلته واخره چې بخا کوم چې بیا وخو ها جړې هغه تر پرانو کدي لاړ نشي ګوره دی نه بس ته مکه 15 لک روپۍ دې لپاره خیر واچي ځو پسې څه کې او دا سي ګوره دا معلوم دې بالو کې پیاچو السلام عليكم جي وعليكم السلام كما درتوا ها تشي سيف ناستي او سيف ناستي رشوه فيني يا رس بزيادتي زيادة خدا فاك ما مدقه بي بس قال ها چې ما لك مخکو كده فما ډیر زیات نه وخت لري ما ګری مخکې ور پرې ما 500 روپے پټ دراکه چې ګوره کوم 500 روپے ده تمام خدا فاك تاشي رشوت غوړي یو دې فاتې دي نو دا کار کنه ها دا والا ها مسلم في مخکې ور پرې ها دلته کې نه د صبر کو ورکم به ها هذا سيده خدا فاك تیار نه ولید السلام عليكم وعليكم السلام براتا
شته هر طرف ته یې خټې د خدای ظالمه دایره پسې سره وتل ته ورته وګوره ما وی کو چېرته ګازر یو چان چیرلي او راپسې هغه امبور راوته دا تا باندې څه چل شوی دی یو جی خفه نشي کنه دا راته ووایه کنه چې دا دې سړي جي لکه دلته خبرې پرې دا راته ووایه ته راغلي ته پاره یو ډېر ډومبې وچه داسې دي دا چې تاسو هغه 15 لکه حکم د بانک هغه دغه ورکړو هغه کې ټول کاغذونه ما برابر کړي دي کنه هغه پیسې وزرا کېږي د دې انټرټ ډومبې وچه بابو صاحب ته راوکړه بیا به خبرې کوو دې شته بابو صاحب له ورته چا به خبر ته کوم خبر کېږي خو نه راځه دا څه کنه زما ترس یو کنه دې شته په شانتي خبره وره کنه ما ځان له یو چیل کې بدل کړو نو څه خو دې خپل فشر کا بدل کم نه نه ګور بیا براته انټه چې دا دې ته وټه چا بابو له ورته پسه اوه خفه شو څوک یو څنګه راغلی نه سلام نه کلام او بس کینې ډایرکټ څه چل وای خبره کوا یو جی هغه 15 لکه بارا کې راغلی ها کینه دلته کینه دې ښه یو جی خبره دا وته چې کومه غیلان کړو کنه 15 لکه نو هغه کې ما خپل نوم لیکلو هغه زما نوم ريجستر شوی نو که تاسو خو 15 لکه روپیا راکېږي ولې نه مونږ خو ناس یو دې ته دا خو مونږ تاسو لپاره دفتر کولاو کړی دی اجیا ها ستا شمشونم دی اجیا ولا مين نه خلک کوي نو دې کې هوتا 15000 روپیا نه دي جمع کړل نو به کېستو 15 ها دا به ماته نه ویلې بس کار دې نه کیږي ولې جی چې د حکومت نه 15 لک روپیا مخکې اخلي نو 15000 روپیا بل اول جمع کې او کدار جمع نکړي نیمه ګنټه را پکې نیمه ګنټه کې 15000 روپیا جمع کاږي 15 لک روپیا دی لاړ یو جی جمع کوم هغه په نیمه ګنټه کې په شل منټه کې وځان دا دی بادشاہ بزر زر راځه اجي ښه اجي لار نشته شته نه بار کا لا پیسې ویني ویلې دا او بانک کې راځي وی کنه دا څه کار وکړه چې د دې چې کوم ایڈوانس 15000 روپیا هغه جمع کنو خدای دې اوس خیر کې چې مطلب هغه نه راکې نه پیسې راکې Esse PC. دا 15000 روپیا Voy a catar pos como da paro. لږ زر کوي نیمه ګنټه چلې اله لیوار به راغله ستړی مچ مچي او 15000 روپیا ته غواړي نو ما چې دې راکې کنه ورکه ولې څوک به درکوي دا دې ورور دی دا به درکوي meu cabo que te deu faracha. Banyak di PC beda kana. Na morsika boku zani be kharski. بس ورکه کنه او کنه Ganda si kau kana. Yang syarika itu apa khapaki kam da bayu dia. Yang cepat kau aja mum lah kanya pa iman. Bas seberapa tu. نه مور سملاوه دا خبرې مکه وکاینو خبرې یم کیا ای بازار خوشاله وخت دی خپګانو نه پرېدا اوی او په ډاګ نه پیلېږي دا ستا کور دی زه دې مورې ما او دا دې د پلار په ضرور دی په داوا راځه پیسو ده دا بوزه ما چې څه پکاري وایه ځای ته خوګنی کې ها الله دې پکې خیر واچي په قلاره پام پچې کوه باشه کوم کوم بس او کنه او کنه څه پته لري اڅ نه پیسې ته ګوتو کې په خوا نه هم سودی نه سکے سکے دا موټرسایکل خاص له وځم هغه 15 لک روپیا نه هغه پر ایڈوانس غواړي نور سره نه ما دا به خرڅ کم په مې را خرڅ کا پتا باندې نو دا ته رانه په سره ټوالي نو بس ما خبرو کا زبر نه والم وځه به کوم دی په 30 روپیا درکم دا یاره زه خو له 60 روپیا درکم شزه دی خپل ته یو ګوره ولی دا کار اخیری راځه کار وکړه 15 روپیا راکړه یاره 150 روپیا را سره دې زرا یاره 10 کال کې نه درکم یاره دا ته پښ پېته باندې خرڅ کړه اوس مجبوری نه راکړه دا کار کاغذو سه ما ذکر راځي ها کو ولی دغلا خو نه دی نه ما خپل ته دی اځه او ما کاغذو سره راځي ښه صحیح ده دا سور شمال چل نه راځي دا او ته به خلاص شوی کنه ځه جی بالکل جی آج لگ ځان پکې خوره وې زمونږ غریبانو پکې نه نه جی اصلي دې له روپیا مې راوړې جی اورګه لکټا پرو کې جی بیا خبرې کوو جی جی او راوړې جی یا ټلکسا پرو کا یا ته ګورې نه په موبایل باندې لګې وای جی بالکل جی ٹھیک جی پیسہ پورے دی جی خا جی خا باندې تا راځه یو 2 منټه خبرې کوم جی بالکل تیرا خلے لگا پن کا بندیگی آ جائے ٹھیک شو بالکل بیگم ہوتے جی دا والے جی ارے کٹا کے کو دسترا کنيشتا نا وخت جی تاسو یې نیمه ګنټه د فما وړې نا وخت جی
او دا راټوه بیګا پیمانی کړې کو نه علي الحمدلله ها راځو خا راو کنه غاخونه نه خړ پاتې شي وینو نه راځه کوم بانګي وي نو ما چې ته فیس کوم نه روزه په خراب نه شي ټول پیټر ضرورت نه ته خیر به دا غیاتم رنگ ډېر راپاري او دا 15000 روپۍ کنه جی دا کاغذونه دي دا کارو کې هغه 15000 کارا کوي وځي ډېر خوشاله مقام دی نن دا ډېر وي دا 15000 روپیا خو به صرف د دې موقټ پیو دا ټک په پیو کوم د دې موقټ وي دې کې باقي پاتې دا پایلونه برو بازو دا ډېر غټي مسلې با په خانې دا کټ لګم نه چټه ولګم نه لګم یو چان پیډ وي دې باندې خرچي راځي نو یو 15000 روپیا راځي دا لاټو غراوه یې کرو کاوه نه دا یاره مړه غاخونه دی دې خو نور پیږي نه 15000 روپیا راځي جیب نه راو غراوه ها او فاکم دا خو ډېر غټ نقصان شي واته یی خبره دي دا کنه چې نو کوم جی بل بانک کې راوړم مجي نو کوماتې دي نو ما سره ماته شته نه بل بانک کې راوړم دا خبره څنګه وړه تخکری نه ګور مکمل صحیح خروخه خبره ورې دې میوارم کنه ما نه فرګه دي ما بارو کا نه فریم دي وای شته دا لمجي شته صرف یو کمیډي د ساده لکه ګینه نور سي چمچورخ کې راغړې د علي موجه ګاټ ته لاله چړې راګیر کا ورته چا باندې ولا جل پکې واچوا یی خبر واته خو دې شته راټینګ کنه ودی تلیوم ما دا پنه په ور کې غاخونه خټل نه ټول پکې ډول خلونه مجي خرابه ده تیرا بعد ما دې ته وی خېد کوسه کمی بیجی وی کنه خېد پورا بشي دا خو شل پانی کا نکی په شل خو دې جارو مړی لم نو ورکو خدي خو ودا والي دي هو کنه دې څه وی بس جی نه لګ نور خو دا دغه باندې لګو خو دا نه پوری وادا کاپی خیا دې فایل باندې یو سو کوم جی دا فایل راکې دا دي ښه او دا په دې ور مخونو لګو ما او دې شته به ورکم دې به ورخاته کی خجنزو انتظار دا انتظار کا کې نه وټه خدای پاک شته نه نو شته چاډنی په دې باندې د مخونو وام کنه حاجی او باته بدا مشر صاحب له وروړي ښا حاجی وینو غږ وټونو کې ښا پیغام جی دا والا دا بابو صاحب راکو ډیر جی دا زما جی شمشي مزي اجي نو ما یا پینځه کلمو کې سره کني بس نه کنه وخت دی جی دا څه کار دی د دې لپاره ته 5000 روپے انشورنس جمع کړي دا غینه پس پتا ته 15000 روپے ملایي انشورنس دا څه جی دا څه کار دی چې وعده کړی نه دی نه مې کړه کوم هم داس جون ته روجي بس خره دا څه ډېر زیاته و مخه دا څنګه لګو سبا ته مړ شو اجي سیرت لکه تاسو وعده نه لري نو تاسو خو به دروازه ختم شو نو دا پیسې چې تاسو ملو شي نو دا به د خپل قانون تاسو خیرات دی سره کومه ما خیرات کړی کوم دا څه کوي جی هغه صفا خبره د جګر مورانا وی چې خپل اعمال دې ټیک نه کړه خدای کبر خیراتونه رانو بخي ولدم سر شفه باکتا باکمړه خو شبا جمع کوم جی جمع کا خیر ته ته پکې شبا نو خیرونه ته شبا دا شته رسول لګي شته ورشو سره دا خدای شته نه سماله کېدا هغه چې وزما پیسې راکنه بیا ځه خیر درو خیر چترې پیسې راکا دشو کله ما کار نه کړی نو تا غلطه نه افسرانو سره واغښته ما هغه خپل کار کوي ته ما سره کار کوه یار جی نه در کوی فرګه دا الله کدا تم دا نه کې نه دا څه په قدم وړي شته چاته ورپسې او څه کړه پیسو هغه پچې یی ټول هغه غوښه یی دا پیسې غوښته نو ما ته خو جی اوس نشته کنه اجي او نه غفظو ظرفو بالا کې ویل افسر نه غره وړم جی خانه بتاغه په منډه راوړ زموږ خپل هغه ته دی خو کینا حاجی پیسې دې څه کړې تا خونن بیا ټوړه والے دا نه راځه دا نه کنه دا که سمڅه ول چک ته باندې لګوم غړې السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه ګرمي وړي وکړې دا پیسې درانه وړي نه دا څه کار هغه موټرسایکل خو چې کوم دا څه کار وکنه 15 ځلې خو موټرسایکل او دونه مجبور شوم دا خلک خو چې کوم ته د خپل مجبورین ته مجبورین غلطه پیدا دي موټرسایکل نه په 100 روپیا واغښته دا خبر په پیسې څه کړی نو پیسې خو چې کوم دی هغه ته په کې واغښته کنه د سختو کې او څه چې کوم هغه پیسو لګید کنه نو سره ته ویلې دی څه انشورنس دې څه یار کړل ویل هغه لپاره 500 روپیا راوړنه بیا ودار کو 500 روپۍ په میس بیا د دې خبر نه دی
د دې خو دې غمور هم راوړي غم د لاسه دا ولې نو وايي په کومه واست پیدا شي کنه نو تلقى او بلق فهم شو ها او نو ولې سوا نو خلک چې پیدا شي کنه خسته جلاګانې کوي او. او دا غاخو لاس کړي انا پیدایشي غاښونه وو. هاي دا نه بچیا الله تو هغه باقي نه نه کارو وخت کې کنه به خبرې پرېږدي او. نو کوي چې 15 روپۍ راوړو نو بس حساب وکړو نه نه داسې کار دی پیسې درکو زه خو یم چې دا روډ دې پکې خرڅېږي دا هم پکې خرڅ کړه خو چې پیسې دې نه بله خوا لاړې نه شي همداسې کار دی کنه بنده یم که دې د بټۍ په کنکر هم څوک کوي همداسې کار دی تاسو ما د پیسو بندوبست وکړئ که نه کېږي بس بیا پرېږدو خبرې نه 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 بار میخه ولاړه ده هغه بوځه او خرڅ یې کړه خلاص صحیح ده خیر دی کوم هغه بوزه او پوره یو کال وشو کار پوره وکړ کوم دغه یو میخه غلی ها بوزه بچی به د دنه خو ښې نه دي و چې د ګاونډ چې دا کوي ته پوښتنه کوي وایي ستاسو شمشودین څنګه دی شمشودین دا د پیسو زور دی نو سشتنه مخکې وایي تپوس نه کوو یا الله توبه قدم راواله ستړی کړم جي هیره جي چې کومې پیسې یا 50 روپۍ یادې کړې دي که نه مخه مې چې کوم دی هغه چیف سره دننه جمع کړې که نه نو اوس یې دستخط وکړه چې به دا 15 لکه روپۍ والیم نو دستخط خو به زه وکړم خو زما بلپین خو داسې نه خوځي څنګه خوځي جي مخکې 1000 روپۍ مال راکړه نو زه به دستخط وکړم بیا به مشر بابو صاحب له ولېږم نو کار به وشي ښه جي ښه ها نو بغیر د پیسو جي نه کې نه نه جي نه نن سبا دنیا په پیسو روانه ده ښه جي ښه ها بس میخې سره وخوړو ښه جي به داسې کار دی که نه چې لږ زر یې وکړه جي ها بینک چېرته چوټي نه شي جي شاته را پیسې ته ځان سره کا ښه جي ښه دلې مه ورکوي جي دا ورکړه خیر دا د ما سیکرټري ورکړه ښه شکل نه غلط ښکاري نو وشو جي ها دا وشو ښه دا مشر بابو صاحب له ورشه چې بس دا هغه د پیسې برابر کړي چې بس زه ښه مشر بابو له بیا ورشه. ها مشر بابو له ورشه شابه ښه شاته راځه راځه جي راځه ډېر ستړی شوم جي څه کوي دې خواجه د خدای ظالمه اوس په دې مینارې پاکستان ته غاښونه لګېدلي او اباوډلي ولي را پروت یو ټوله په خوارۍ هم جوړ کړی دی خدای دنیا دا ده او زه پکې ګورم که نه چې دا نور پکې را کومه اړخې راخېږي خدای کښېنه جي خبره واوره ته وایه یو جي هغه پیسې خو ما جي جمع کړې که نه جي نو اوس داسې کار دی جي یو ورځ ستاسو اخري فاتر به دا وکړي دا پیسې وایلم ښه نو هغه مو شو دغه مو شو د کشر بابونه مو شو د بله مو شو نو دا ټول بجټ را روان دی را روان دی پاتې ده لوبه خو به لکه دا پاتې ده ولې جي الله راډي ده 15 لکه روپۍ ده که ټول ټانکاري ډاکومنټ د کون نه ها دا خو ډېر ظالمه دی ده زما پیټ لا پاتې دی ما خو دا د خپل پیټ نه دی اخیستی خدای سوري جي زما پیټ ما جاړه خو ما ډېر بډې ښکارې دی هغه غاښونه دې مې وټي دي ولا اوښکې مې پټر مټر مې راته وې نه جي دا زړه مې دا جوړه ووته دې راغلي ډېر نه دې ووته خره چې به بل دی نه روټې اجي ولا خبره کوي 100 روپۍ راکړه بس دا دې کار وکړه که نه اجي چې ستا کار خو بس د دې نه بعد به وشي ها بس ته داسې 20,000 روپو پر رابار کا نه جي نشته که نه جي خدانو به دا واله او دا کوټه ده اجي بس کوم 15 باندې بس سره کوي دا دا به دا غیر یو چې 15 به کمې ورکړه غیر ده 15 روپۍ مې زیاته کړه دا هم لري شته مختې مکه ورکه دا دې کې اوس آپ طرف ته تخته دا د شته په مخه دا ولې جي او کنه شته ټول ډېر اډه کوي چاته دا پیسې جي بس راواله بس پیسې تا دا دې کار دی که نه چې سبا ماسپښین مشر صاحب له به راشي او به د هغه نه به خپلې پیسې وټول کړې سبا ماسپښین سبا ماسپښین 3 بجې ولا دا نه ورته خدای اوس دا شپه روانه قدرت په خیر سره تېږه پیسې راواله سلام علیکم واده شته دې بار کا ما بار کړی واده شته هر طرف ته اوسې تختې یارغو انتظار کوم ستا د سترګو ولې پناه شوې ته زما د سترګو ته دې روژې ته ګوره ستا ګډاګان ته ګوره ولې خوشحالې وای د خدای ظالمې چې روژه رسېدلو شو بیا اوس شمسالدین نه پاسوه چې پیسو پسې لاړ شي ما په دې کې کتې چې دا 15 لکه پکې چېرته دي شابه یا بچي ای شمشودینه هله بچي راپاڅه بیا به خوبونه خان ورته وایه خان یو خو ناست یم شمسالدین خان یو دا پیسې راوړه
Biar pokoknya, oh budak kawan maji Siapa ni. nyawa na je ko पैसे da kame da ko ra shale Allah ni. Tak dia sama tu sama syaruni mah. Amza kamu yang kau siapa? wada khale wala madawa kame kha Dawa man dar tapu ba. Kau tu cuma jidai dalam gua orang ada khairat. ku sharmi Syarmi kamu. Tu nak punya kaya kaya yang mungkin. Baca kau mau sekarang mau tak gol deh. Awak jangan baca kina. Asyik boleh minum khalal ciani. Ada mesti dum kiki. Lewar be cepat awak dah lagi dah. Us para syariah akan dia kali. Awak jangan baca tu pasir awak lihat. ishta bakida Tadai. awre ziyada Dah tu kan, si pasir dia awak. aw Kamdi. da se kalme zawa ishta Alah, pintar aku lihat. wai wai Riam dia pada bank nak karza nak walang रंग बातें करते हैं, दरो दीवार सजाते हैं, अच्छे लगते हैं। सिल्वर होम पेंट्स, दीवारों को मिली अब जुबान।